نن چې کوم وزیر اعلی محمود خان نن یو کار کړی نو زه وایم چې د تحریک انصاف شمله یې اوچته کړې ده. زه وایم چې د پښتنو نوم یې روښانه کړی دی. زه وایم چې د وزیر اعلی څه اقدام وي، د وزیر اعلی چې کوم حیثیت وي، د هغه چې کوم سټیټس وي هغه یې ډېر زیات بلند کړی دی. زما دا ویډیو چې کومه ده دا د نه د تحریک انصاف سایډ کوم، نه له تحریک انصاف د کور نه راځي، نه له وزیر اعلی صاحب د کور نه راځي، نه له وزیر اعظم صاحب د کور نه راځي، او نه نه د چې د خپل علاقې د MNA MP د کور نه راځي، بلکې یو ښه کار ته به ښه وی، بد ته به بد وی، او څوک چې بد ته ښه وی او ښه ته بد وی نو دا د حقیقت نه ډېر زیات لرې دی. او یا دا غریب چې کومه دی دا د ضمیر یا غلام دی، دا ذهني غلام دی، او دا چرته چې کومه دی حقیقت نشي پیژندلی، او دا به ټول عمر دا قشنده کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمند یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو نننۍ چې کومه ویډیو ده نو دا ډېره زیاته تګړه او ډېره خوندوره ویډیو ده، او سپیشلي د تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي، د تحریک انصاف چې څومره سپورټرز دي، د هغوی دپاره د خوشحالۍ ویډیو ده. د هغې سره سره KPK چې څومره خلک دی، که هغه ووټ چې کومه دی هغه PTI له ورکړی، مسلم لیګ له ورکړی، جماعت اسلامي له، جماعت علما له، پیپل پارټۍ له، چې څومره خلکو له یا څومره پارټیانو له چې کومه دی هغې ووټ ورکړی دی، هغه ټول چې کومه دي دا اقدام د PTI او د هغې سره سره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا جناب محمود خان چې کوم اقدام نن کړی دی او په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې ډېر زیات په زور او شور سره چې کومه دی گردش کوي نو دا ستایي، د دې اقدام ستاینه کوي، او دا ډېر اچھا او ډېر تګړه اقدام چې کومه دی وزیر اعلی محمود خان چې کومه دی کړی دی. زه د یو صحافت د جرنلزم د سټوډنټ په حیث باندې ما همیشه دپاره په حکومت باندې کلیعام چې کومه دی تنقید کړی دی، خو د هغه تنقید مې داسې نه دی، تنقید برای اصلاح او د هغې سره سره تنقید مې داسې کړی دی چې یاره زموږ د عوامو پکې فایده په هغه تنقید کې، نو د هغه په بنیاد باندې ما چې کومې په حکومت باندې تنقید کړی، بیا به هم کوم او په دغه ځای کې که چېرته څه کار غلط و نو بیا به هم چې کومه دی موږ تنقید کوو، خو تنقید برای اصلاح به کوو. خو نن چې کوم وزیر اعلی محمود خان نن یو کار کړی نو زه وایم چې د تحریک انصاف شمله یې اوچته کړې ده. زه وایم چې د پښتنو نوم یې روښانه کړی دی. زه وایم چې د وزیر اعلی څه اقدام وي، د وزیر اعلی چې کوم حیثیت وي، د هغه چې کوم سټیټس وي هغه یې ډېر زیات بلند کړی دی. تاسو به دغه ویډیو چې کومه ده بار بار کتي وزیر اعلی محمود خان صاحبو چې نن هغه څه کارنامه کړې ده. د ده ویډیو او د ده وزیر اعلی چې نن دا کومه چاپه وهلې ده پېښور کې په ډیپټي کمیشنر چې کوم آفس دی او د هغې سره سره لایسنس دفتر کې چې کوم کلرکس دي هغې معطل کړي دي، د ده پس منظر او د ده بیکګراونډ څه دی. تاسو ټولو ته معلومه ده چې عمران خان چې کومه دی هغه د مدني د ریاست چې کومه خبره کړې ده، نو زه خو د دې خبرې سره چې کومه دی اختلاف کیدی شي چې مطلب د مدني د ریاست او د هغې سره سره د وزیر اعظم صاحب چې کومه خبره ده دا کمپیر کول دا خو د مدني ریاست ته نشي رسېدلی، خو د هغې سره سره نن چې کوم کار شوی نو دا واقعي د مدني د ریاست کار شوی دی، دا د مدني د ریاست په شان کردار شوی دی. د ده نه انکار کول چې کومه دي دا اصل کې بغض او حسد ساتل دی، دا بیا بغض او حسد ساتي، دا ډېر حاسد سړی به وي چې د ده کردار سره هم چې کومه دی مطلب اختلاف لري. وزیر اعلی محمود خان چې نن کومه چاپه وهلې په DC آفس باندې په پېښور کې، نو تاسو ټولو ته معلومه ده چې خلیفه اول اسلام محترم جناب حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په کومه طریقه باندې د عوامو رای معلوموله، هغه په کوڅو کې ګرځېده، هغه خپل شکل صورت بدل کړ چې یاره زه د عوامو رای معلومه کړم چې کوم ځای کې غربت دی، کوم ځای کې پریشاني ده، کوم ځای کې ظلم کېږي، کوم ځای کې انصاف نشته، چې زه هغه حل کړم. او د هغه واقعیات چې کوم دي هغه تاسو په حیات صحابه کې هم کتلی شئ. او د هغې سره سره یو بل خلیفه چې ډېر یو لوی نوم چې کومه دی په بزرګانو کې لري، په خلیفګانو کې لري، خلیفه هارون رشید، او هغه په دې خبره باندې ډېر زیات مشهور دی چې هغه به د شپې چې کومه دی خپل شکل صورت بدل کړو، شپې به چاپې وهلي، په کوڅو کې به ګرځېده، نو هغه په دې باره کې ډېر زیات مشهور دی. نو زه وایم چې وزیر اعلی محمود خان نن د هغه کاپي وکړه او هغه شان د خپل بیس بدل کړ او هغه چاپه چې کومه ده هغه ووهله او دوه کسانې چې کومه دي په ټیم باندې دا معطل کړل.
اوس راځم د وزیر اعلی محمود خان چې کوم دا واقعه شوې ده دا کومه کیسه چې ده د ده بیکګراوند پس منظر څه دی د څه ورځې نه وزیر اعلی محمود خان ته دا اپیلز کېدل چېرې په پېښور کې د لایسنس چې کوم آفس دی ډي سي چې کوم آفس دی په هغه کې چې کومه دی مختلف قسم خلک راځي په هغه کې د لایسنس والا راځي او دا چې کوم کلرکس دي دوی د هغې نه روپۍ اخلي رشوت اخلي او کلیام چې کومه دی د کرپشن یو بازار چې دی هغه ګرم دی په دې سلسله کې وزیر اعلی محمود خان نن په خپل بیس خپل شکل صورت خپلې کپړې او د هغې سره سره خپله چهره دا مکمل د یو عام شهري کړله او هلته کې د عوامو په منځ کې ودرېده او جایزه یې رضي واخیسته د کلرکس چې کوم ورک کو هغه ته یې وکته د هغه نه بعد چې کله دا خبره ښکاره شوه چې واقعي د عوامو نه رشوت چې کومه دی اخیستی کېږي نو وزیر اعلی نشاندهي وکړه او دوه کسان یې پارټیم سره چې کوم دی معطل کړه د هغې سره سره دا یو لوی اقدام چې کوم دی زموږ دپاره او د وزیر اعلی دپاره بلکې د تحریک انصاف دپاره او د پی ټي آی د ګورنمنټ دپاره او د هغې سره سره د عمران خان د ټیم دپاره یو لوی کارنامه ده خو یو خبره په اخره کې زه نوټس کې راوستل غواړم او په دا خبره کې زما د وزیر اعلی صاحب نه چې کومه دی خواست چې کله موږ په یو ځای باندې چاپه ووهو که هغه پولیس دي مطلب هغه موږ چې کوم سسپینډ کړو معطل یې کړو یا مطلب ډاکټر وي یا مطلب څه بل څه جاب باندې یو کس وي چې هغه داسې کار کوي هغه چې کله موږ معطل کړو نو څه ورځې دوه درې میاشتې بعد هغه کور باندې ناست وي بیا تنخوا هم په یو ځل ورکړي رای ولي په هغه آفس کې چې کوم دوباره بیا ناست وي نو صرف مین پوینټ چې کومه دی زما د خبرې دا دی چې کار نن بهترین کار شوی تګړه کام شوی دی خو د هغې سره سره د ده څیز چې کوم مستقل طور سره د دې څیز خاتمه دا ضروري ده او داسې خلک چې کوم دي دا په مستقل طور باندې ختم کول پکار دي معطل څه ته وایي معطل هر ځای کې معطل شو چې بیا درې میاشتې بعد ګوري هغه بیا په کرسۍ باندې ناست د دې څیز چې کومه دی په مستقل طور سره چې کومه دی خاتمه کول پکار دي او زما ویډیو چې څومره خلک ګوري نو زما دا ویډیو چې کومه ده دا د نه له تحریک انصاف سایډ کوم نه له تحریک انصاف د کور نه راځي نه له وزیر اعلی صاحب د کور نه راځي نه له وزیر اعظم صاحب د کور نه راځي او نه راځه چې ته د خپل علاقې د MNA MP د کور نه راځي بلکې یو ښه کار ته به ښه وی بد ته به بد وی او څوک چې بد ته ښه وی او ښه ته بد وی نو دا د حقیقت نه ډېر زیات لرې دی او یا دا غریب چې کومه دی دا د ضمیر یا غلام دی دا ذهني غلام دی او دا چرته چې کومه دی حقیقت نشي پیژندلی او دا به ټول عمر دا قشنده کوي ویډیو مخ ته شیر کړئ تھینک یو